نو اول خو دا یاده که چې دا بچي امتحان دی اول او آخر دې ته مه خوشحالېږه چې کور کې شور شغرب ډېر دی سرونه ډېرېږي یو نیم دې ته خوشحاله یاره زما خو لس بچي دي لس بچي دا ستا دپاره امتحان دی او که یو دی هغه هم امتحان دی که شل دی هغه هم امتحان دی نو دې ته پکې سوچ کوه د بچو په تربیت کې د مسلمان یا د بچو په باب کې د مسلمان دویم صفت دا دی او د دې نه ډېر مسلمانان غافله دي خصوصا پښتانه هغه دا چې د بچي دپاره د الله نه دعاګانې وغوښته زه یقین سره وایم یقین سره چې دې باب کې پښتانه انتهایی کمزوري دي لکه چې تاسو دې حدیث ته غوږ کښېږدئ امام ابو داود راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن درې دعاګانې قبولې کړې شوي دي په دې کې شک نشته درې دعاګانې قبولې کړې شوي دي په دې کې شک نشته دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده دعوة الوالد د پلار دعا د بچی لپاره د مسافر دعا د مظلوم دعا ځکه امام مجاهد رحمه الله بوي وی دعوة الوالد لا تحجب دون الله عز وجل د پلار د مور دعا د دې او د الله په منځ کې پرده نشته اولنی کار د تربیت په دې پوړو کې هغه دا پکار دی چې د بچي لپاره دعا ډېره وغوښتل شي